السلام علیکم دوستانو، یو تازه ترین خبر تاسو سره شریکوم. د جنرال مبین په باره کې چې ویل کېږي جنرال مبین د افغانستان نه تښتېدلی دی. اخر وجه څه ده؟ ولې وتښتېد؟ افغانستان یې ولې پرېښودو؟ د دې ټوله وجه تاسو سره شریکوم او کوم ملک ته تللی دی دا تفصیل به تاسو هم په همدې ویډیو کې وګورئ. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده جنرال مبین چې نن سبا به په ټیک ټاک باندې ډېر زیات لایو راتللو، لایو ویډیوګانې به یې کولې او خلکو سره به یې هر قسم ګپ شپ لګولو. یعنې خبره تر دې حده رسېدلې وه چې دوی به په دې خبرو کې یو بل ته کنځل او بدې ردې هم کولې. چې تیره ورځ که تاسو ته معلومه وي نو خلیل الرحمن حقانی چې کله وفات شو او په هغه باندې کوم دماکه وشوله، د هغې نه پس هم جنرال مبین هېڅ کوم داسې بیان نه و ورکړی. چې اوس مهال یو ویډیو زموږ د نظره تېره شوله چې خلک وایي جنرال مبین تللی او دوبۍ ته تښتېدلی دی. خو قدرمنو په دې کې شک نشته چې هغه به چېرته دوبۍ ته تللی وي. یعنې ډېر وخت کېږي چې هغه د سوشل میډیا نه ورک هم دی. خو که یو اړخ هغه ورک دی نو بل اړخ ته داسې هم کېدای شي چې هغه په چکر تللی وي. یعنې ضروري نه ده چې په چا باندې داسې الزامونه ولګول شي چې ګینې دا تښتېدلی دی. غوښتل مو چې دا یو وړوکی اپډیټ تاسو سره شریک کړم چې هغه چېرته تللی دی. خو ډېر خلک وایي چې تښتېدلی. خیر د دې معلومات به بیا کېږي. تاسو سره به په یو را روانه ویډیو کې د هغه نور اپډیټ هم درکړم. نو تر هغې زموږ دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه مو کوم.